په دې کلي کې یو بوت اوسېدو چې د خلکو نه به یې سرونه خوړل، خو اصلي خطره په دې اوبو کې نه بلکې د خلکو په زړونو کې وه. دا کیسه ده د 19 صدۍ په ویتنام کې د یو ورکوټي کلي. دا یو عجیبه کلی و. سهار به د سختو وریځو نه ډک و او په هوا کې به یو عجیبه خوف و. د 5 کلونو نه د دې ځای خلک د یو خوفناکې کیسې سره اوسېدل. دغه خوفناک اسیس ته به دوی ډراونګ ګوسټ ویل. د کلي خلکو وینا وه چې د دې کلي په ډوب ډنډ کې یو بدله اخیستونکی روح اوسېږي. دا روح صرف خلک نه وژني بلکې ځان سره یې دننه ډنډ ته وړي او بیا د هغوی نه سرونه کټوي. اوسه پورې د 8 خلکو نه سرونه کټ شوي وو او د دوی بغیر د سر نه لاشونه د ډنډ په غاړه پراته وو. د دې په وجه ټول د کلي خلک ډیر په خوف کې اوسېدل. په دې کلي کې یو ښځه اوسېده چې د هغې نامه مون وه. هغه د کپړو یو تاجره وه، یو مضبوطه او بهادره ښځه وه. د مون یو ورېره وه چې د ځان نه زیاته مینه به یې هغې سره کوله، خو یوه ورځ ناڅاپه د مون دنیا ختم شي ځکه چې د هغې ورېره ناڅاپه ورکه شي. 15 ورځې تېرې شي، مون یې هر ځای ولټوي خو هیڅ پته یې ونه لګي. صرف یو څیز میلاو شي، د هغې یو څپلۍ چې هم د دغه خوفناک ډنډ په غاړه کې پرته وه. د کلي خلکو وایي چې دا کار هم ډراونینګ ګوسټ کړی دی او د نورو خلکو په شان دا یې هم وجلې ده. د دې کلي یو ډسټرکټ چیف رین هم وایي چې دا کار د انسان د وس نه دی، صرف د دغه بوت کار کېدی شي او خپلو ملګرو ته د لټون بندولو وایي. خو مون د هغه خبره ونه مني ځکه چې هغه په پټو سترګو په بوتونو باندې یقین نه کولو. هم په دې ټیم د هغې دماغ ور یو بهترین سوچ راشي. مخکې چې څومره کیسونه شوي وو د هغوی لاشونه د ډنډ په غاړه پراته وو، خو د هغې د ورېرې لاش چرته هم میلاو نه شي. او همدغه خبره د هغې په زړه کې یو امید پیدا کړي چې کیدای شي زما ورېره ژوندۍ وي او کیدای شي چې دا کار یو انسان کړی وي، بوت نه. د دې کیس لپاره هغه یو داسې انسان راوغواړي چې هغه په مشکله کیسونو حل کولو مشهور و. د دغه سړي نوم کین و. کین دې کلي ته راورسي، د هغه سره خپل تیز دماغ او یوه تیره چاړه وي. هغه چې څنګه کلي ته راورسي نو هغه ته فوراً دا احساس وشي چې د دې کلي ماحول ډېر عجیبه دی. په هر ځای ورکوټي مندرونه جوړ شوي وو او په هوا کې د ګرباتو لوګي وو، خو هغه یو بل عجیبه څیز وویني. د کلي خلکو د سنګو نه ناڅاپه وینه روانه شي. هغه ډایرکټ د ډسټرکټ چیف کور ته لاړ شي او هلته دغه ملاقات د مون سره وشي. مون د سپایانو سره بحث شروع کړی وو او د خپلې ورېرې د لټون درخواست یې کولو. کین مینس کې راشي او د خپل طاقت په ذریعه د مون مدد شروع کړي. دلته یو بله خبره هم معلومه شي چې کین او مون د مخکې نه یو بل پیژندل. هغه مخکې د مون یو بد اخلاقه خاوند گرفتار کړی وو. مون هغه ته ټوله کیسه تېره کړي او ورته ووایي چې د دې کلي خلک د بوت د کیسو نه ډار شوي دي او څوک هم د رښتیا معلومولو کوشش نه کوي. د دې نه پس دواړه د مون ورېرې کور ته لاړ شي. کین د دغه ځای نه تحقیق شروع کړي او هغه ته معلومه شي چې د مون ورېره یو سیده او خاموشه جینۍ وه. هغې د چا سره هم جګړه یا لانجه نه وه او دا یو د انسان کار نشي کېدی. خو بیا هغه ته یو اهم پوینټ میلاو شي. د دې جینۍ د ورکېدو نه 2 هفتې مخکې یو غل د هغې کمرې ته د راتلو کوشش کړی وو، خو دا جینۍ ډیره بهادره وه. هغې د دې غل په لاس باندې د یو تیره سیز سره حمله کړې وه چې د هغې په وجه دا غل زخمی شوی وو او د دغه ځای نه تښتېدلی وو. خو د حیرت خبره دا وه چې غله ډیر سیزونه نه وو غلا کړي، صرف د خاورو لوښي او یو د زیوراتو ډبې. کین ټوله کمره په صحیح طریقې سره چیک کړي او هغه ته معلومه شي چې د دې جینۍ کپړې او پیسې اوس هم صحیح سلامت پرتې دي. د دې مطلب دا و چې دا جینۍ په خپله خوښه نه ده تښتېدلې بلکې چا په زبردستۍ سره اغوا کړې ده. بیا کین هغه ځای ته د تلو فیصله وکړي کوم ځای کې چې د دې جینۍ څپلۍ میلاو شوې وه. مون هم د هغه سره تلل غوښتل خو کین هغه منع کړي چې هغه محفوظه وي او په کلي کې صفوه خواره نه شي. کین چې ډنډ ته ورسي نو هلته د هغه ملاقات د یو مچوارې سره وشي. مچوار هغه ته ووایي چې د دې کلي چیف یو جادوګر راغوښتی و. د هغه جادوګر نوم شمندین و. بیا وایي چې دا جادوګر دې کلي ته د بوتونو پاکولو لپاره راغلی و. کین جادو یا په تور علم باندې بالکل یقین نه کولو، هغه صرف ساینس منلو. خو بیا هم کین د دغه جادوګر سره ملاقات ته ورشي. جادوګر کین ته یو تعویذ ورکړي او ورته ووایي چې دا بوت ډیر زیات خطرناک دی او د وینو تږی دی. کین د هغه په خبره څه خاص عمل ونه کړي او بیا د جادوګر نه د یو بل سیز په باره کې تپوس وکړي. هغه سیز و د زنتیم میوه، ځکه چې همدغه
میوه د مون د ورېرې په چپله پورې نښتې وه. په دې وخت مون هم هلته راشي او وایي چې ما هم د دې تفتیش حصه جوړه کړئ. بیا هغه دوی ته یو قیمتي خبره وکړي، ووایي چې د زینتیم میوه په ټوله علاقه کې صرف په یو ځای کې پیدا کیږي. هغه ځای و د غرونو په منځ کې یو سنسان آبشار. کین او مون فورا له هغه آبشار طرف ته روان شي. چې څنګه ورسي نو کین ته په کاڼو باندې تازه وینه په نظر راشي. دا لیدو سره مون ډیره زیاته ګبراو شي او دا وګڼي چې دا هم زما د ورېرې وینه ده. کین هغې ته تسلي ورکړي او ورته ووایي چې کیدای شي دا د ځناور وینه وي، خو حقیقت دا و چې کین هم په دې وینه باندې شکی شي. دواړه تر ماښامه پورې تلاش جاري وساتي، خو دوی ته هیڅ هم میلاو نشي. شپه پرې راشي او کین په یو ګیسټ هاوس کې ایسار شي. په دې شپه هغه جادوګر یو ګرپاتې لګولي وي چې دا دې لوګې په ټول کلي کې خور شوی و. کین چې کله ویده کېږي نو هغه ته هم هماغه مسله شروع شي کومه چې د دې کلي خلکو ته وه. ناڅاپه د هغه د څنګو نه هم وینه روانه شي. حالت یې ډېر زیات خراب شي، خو بیا هم یو ساعت پس ویده شي او بیا هغه یو خوفناک خوب وویني. په خوب کې هغه د مون ورېره د ډنډ په غاړه ولاړه وویني. ناڅاپه د اوبو نه یو کټ شوی لاس راووځي. دا جینۍ ونیسي او ځان سره یې ډنډ ته دننه کړي. کین د هغې د بچولو کوشش وکړي، خو څنګه چې بره راکاږي نو هغه ته په لاس کې د دې جینۍ کټ شوی سر راشي. کین د یېرې نه فورا راپاسي او اوس د ده لپاره په خواب او حقیقت کې فرق کول ډېر مشکله شي. بله ورځ هغه یو ځل بیا خپل تحقیقات شروع کړي. د دې کلي بازار ته لاړ شي د دې معلومولو لپاره چې د مون ورېره اخري چېرته لیدل شوې وه. یو ګواه هغه ته وایي په کومه ورځ چې دا جینۍ ورکه شوې وه نو په هغه ورځ هغې خپل دوکان ډېر ژر بند کړی و او د آبشار طرف ته تللې وه. خو دلته یوه بله اهم خبره مخې ته راشي. آبشار ته د تلو نه مخکې هغې د یو جینۍ سره جګړه کړې وه او د هغه جینۍ نوم ټویټ و. ټویټ یو عامه جینۍ نه وه، هغه د ډسټرکټ چیف لور وه، یو مالداره، مغروره او طاقتوره جینۍ. کین ټویټ ته ورشي او د هغې نه تپوس وکړي. ټویټ دا خبره ومني چې زما د هغې سره جګړه شوې وه او دا جګړه صرف د کپړو په باره کې وه. هغې ما ته په ټیم کپړې نه وې راوړې. کین د هغې په خبره شک شي او په دې دوران یو بل نوم مخې ته راشي. هغه و تاک. تاک یو فنکار و. هغه به د خاورې نه ډېر ښکلي لوښي جوړول او د ځنګل سره نږدې اوسېدو. د ټول نه اهم خبره دا وه چې هغه د ټویټ کېدونکي خاوند و. کین او مون فورا د تاک کور ته لاړ شي. هلته دوی ته د خاورو نه جوړ کړي شوي لوښي په نظر راشي. دا لوښي هماغه شان وو کوم چې د مون د ورېرې د کور نه غلا شوي وو. کین تاک ته ووایي چې رښتیا ووایه څه شوي دي. اول خو تاک خاموشه شي او بیا هغه یو حیرانکونه رښتیا ووایي. تاک ووایي چې زما او د ټویټ رشته په ورکوټوالي کې شوې وه، خو زه د دې رښتیا نه خوشحاله نه وم ځکه چې زما مینه د مون د ورېرې سره وه او هغه زما ډېره خوښه وه او ما هغه د خپلې زندګۍ ریښتونی محبت ګڼلو. تاک د چیف نه اجازت هم غوښتې و چې د مون ورېره به زما دویمه ښځه شي، خو چیف او ټویټ د هغه دا خبره خپله بېعزتي ګڼله او ډېر زیات په غوسه شوي. د دې نه پس تاک دا فیصله وکړه چې زه به د ټویټ سره خپله رشته ختم کم او د دې جینۍ سره به لرې لاړ شم. دا اورېدو سره د کین دماغو ته یو اهم خبره راشي. ټویټ د دې جینۍ سره ډېر زیات حسد ساتلو او د دې جینۍ نه یې ډېر زیات نفرت کولو ځکه چې د هغې رشته د دې جینۍ په وجه د ماتېدو واله وه. اوس کین ته پوخ یقین وشي چې د دې جینۍ په غیب کېدو کې ضرور د ټویټ لاس دی، خو حقیقت اوس هم په مکمله طریقه مخې ته نه و راغلی ځکه چې اصل راز اوس هم پټ و. کین ته یو بله اهم خبره په یاد راشي. د دې جینۍ کور ته چې کوم غل راغلی و د هغه په لاس یو داغ لګېدلی و ځکه چې دې جینۍ هغه په چاقو والی و. اوس د کین لپاره صرف د هغه سړي لټول و د کوم په لاس چې زخم وي. د دې لپاره مون یو فارموله جوړه کړي. هغه په مارکیټ کې د چاقو ویشتلو یو مقابله کېږي. دې مقابلې ته د کلي ټول خلک راشي او چاقو ویشتل شروع کړي. په دې خلکو کې یو کس کین ته په نظر راشي. د هغه نوم و ډونګ. هغه د دې کلي یو مشهور غل و. د ډونګ په لاس باندې پټۍ لګېدلې وه. کین سوچ وکړي چې دا کیدای شي هماغه غل وي کم چې دې جینۍ په چاقو وهلی و او بیا کین په هغه پسې پټ پټ روان شي. کله چې کین د دې غل کور ته ورسي نو هلته هغه ټول غلا شوي د خاورو لوښي وویني. کین فورا هغه ونیسي. اول خو ډونګ دروغ ویل شروع کړي خو بیا د یېرې نه آخر کار حقیقت ووایي.
ډونګ وویل چې ما د هغې د کور نه غلا کړې ده خو ما هغه وژلې نه ده. او بیا هغه یو بل غټ راز وویل چې په کومه شپه زه غلا ته تللی وم نو ما ولیدل چې د چیف ښځه لیډي وونګ پټه د دې جینۍ د کور نه بهر شوه. د دې مطلب دا و چې د چیف ټول خاندان په دې کیس کې شامل و. بیا کین فورا د چیف ښځې او د هغې لور ټویټ ته ورشي. هغه یو پلان جوړ کړي او ووایي چې زما سره یو ګواه دی او هغه تاسو د دې جینۍ په وژلو لیدلی یئ. دا اورېدو سره ټویټ ډېره زیاته ګبراو شي او اخر کار رښتیا ووایي. هغه په ژړا سره ووایي چې زه د دې جینۍ سره په ابشار کې میلاو شوی وم او ما هغې ته د تاک نه د لرې اوسېدو وویل خو په دې خبره زموږ په منځ کې جګړه شروع شوه. د ډېرې غوسې نه ما هغې ته یو زورداره دیکه ورکړه. هغه په ځمکه پرېوته او سر یې د یو تیږې سره ولګېدو. د سر نه یې ډېره زیاته وینه په بهېدو شوه او کیدای شي چې هم د دې نه هغه مړه شوي وي او بیا زه د هغه ځای نه راوتښتېدم. ټویټ ګرفتاره شي خو مسله اوس هم ختم شوې نه وه ځکه چې د دې جینۍ لاش تر اوسه نه و میلاو شوی. څه وخت پس د دې ډنډ په غاړه یو لاش میلاو شي چې په هغه پورې سر نه و. د کلي خلک دا وګڼي چې دا هم د دې جینۍ لاش دی خو کله چې کین دا لاش په غور سره وګوري نو ده ته یو عجیبه خبره په نظر راشي. که یو لاش د څو ورځو نه په اوبو کې وي نو د هغه چمړه څخه کېږي او خرابېږي خو د دې لاش چمړه بالکل نارمل حالات کې وه. د دې مطلب دا و چې دا لاش نوی و او دا قتل اوس شوی و او د مون د ورېرې لاش بالکل نشو کېدی ځکه چې هغه ډېره مخکې ورکه شوې ده. یعنې د مون ورېره اوس هم ژوندۍ کېدی شي ځکه چې د هغې د مرګ تر اوسه څه ثبوت نه دی میلاو شوی. او اخر کار کین ته د حقیقت پته ولګي. هغه لیدلې وه چې دا جینۍ ژوندۍ وه. د بچولو په ځای هغه د جینۍ په یو غار کې پټه کړې وه ځکه چې هغه د چیف ښځه بلیک میل کول غوښتل او د هغې نه یې د غټ رقم ډیمانډ کړی و. ډون یو بله جینۍ وژلې وه او د هغې لاش یې د ډنډ په غاړه ایښی و صرف د دې دپاره چې د دې کلي خلک د بوت په کیسه باندې یقین وکړي او هغه خپل بلیک میلینګ جاري وساتي. اخر کې د ځنګل دننه یو خطرناکه جګړه شروع شي. کین او ډونګ په یو بل باندې د تورو حملې شروع کړي. د یو غټې او خطرناکې جګړې نه پس اخر کار کین ډونګ ته دیکه ورکړي. هغه شاته وغورځېږي. په یو تیره تیږه باندې د هغه سر ولګي او مړ شي. په دغه ځای کې هغه د مون ورېره هم پټه ایښې وه. مون هغه وویني او بچ یې کړي. د چیف ښځه او ټویټ دواړه گرفتار کړلی شي خو کیسه دلته ختم نشي. کین اوس هم یو سوال ډېر په سوچ کې اچولی و. مخکې چې کوم اته کسان مړ شوي وو اخر دا چا وژلي؟ د تحقیق نه پس هغه ته پته ولګي چې په دې کلي کې کومه اګرباتۍ لګېده دا یو زهریله اګرباتۍ وه. په دې اګرباتۍ کې یو خاص بوټ استعمالېدو چې د هغه لوګي به خلک یېرول او د خلکو به یوې هم جوړولو او د هغوی د سونګو نه به وینې تلې. هم په دې وجه به خلکو ته بوت په نظر راتلو. اصل کې دا ټول د دماغو لوبه وه او ټوله مسله دغه خطرناک بوټي جوړه کړې وه. په آخر کې یو بل حقیقت مخې ته راشي. 13 کاله مخکې د دې کلي چیف یو پوره خاندان غدار ګرځولی و او ټول یې قتل کړي وو. په دې خاندان کې 15 خلک وو او یو ماشوم پکې بچ پاتې شوی و. هغه ماشوم چې غټ شو نو د ده نه یو جادوګر جوړ شو او هماغه جادوګر دې کلي ته واپس راغلی و. هغه په دې زهریله ګرباتۍ باندې ټول کلي لیونی کړي وو او بیا یې هغه خلک یو وجل کوم چې د ده د خاندان په قتل کې ملوث وو. چیف د دغه جادوګر اخیری ښکار و. په اخر کې کین ته پته ولګي چې دغه جادوګر د شمال طرف ته تښتېدلی دی. کین او د هغه ملګري په اسبو باندې سواره شي او د دغه خطرناک جادوګر په نیولو پسې روان شي او همدغه خطرناک سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.